إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عمر بن الخطاب رضي الله عنه سیرت منگ بیانو او بائی کی تقریبا 3 بیانونا د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره منگ کړو. نو بسلورم بیانی او دا باخرنه بیانی د عمر فاروق رضی الله عنه په سیرت کې. نو بدی کې بلاغه بعض کارونو ته اشاره کوي چې هغه په خلافت کې کړی، بعض هغه صفات او هغه شهادت واقعه. عمر بن خطاب رضی الله عنه ډیر کارونه دي چې کړی چې دا اول پیر هغه کړی، ناغه ته ویل کېږي اولویات عمر. هغه کارونه چې اول عمر دان کړی، اورنه کسي چې امیر المؤمنین ویل شوی دی هغه عمر بن خطاب رضی الله عنه. دا نه مخکې ابو بکر صدیق رضی الله عنه خلیفۃ رسول الله ویل کېدو، د امیر المؤمنین ویل کېدو. د هجری د تاریخ چې د عربی د اسلامی تاریخ دا اول پر عمر رضی الله عنه لیکلی او هغه په استعمال کې راوسته او د فائدې لپاره ساتي چې دا کم تاریخ چې زموږ د غالبا ورونه استعمالي د انګريزانو ده، نو خپل تاریخ په جنې تاسو تاریخ د عربی ده او د اسلامی تاریخ د تاسو تاریخ ده، د تاسو تاریخ ته چې زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت مونږ ته دی د عمر بن خطاب رضی الله عنه. دي مسلمانان دي چې هغه ته اسلامي میاشتې نه معلومه او دا د انګلیش ته چې شروع کړي ټول یې لیکلي. صحیح دی یوځي کې معاملات سره په دغه تاریخ باندې کیږي، نو تا خپل معاملات هغه سره دي ساته، نور خپل معاملات په عربي تاریخ باندې چلو. پلانی تاریخ له بدی چې کوم تاریخ د عربی د پلانی میاشته تاریخ او دا تاریخ زموږ تاریخ دی. تاسو ته يهودي یا نصراني لیدل زموږ تاریخ استعمالي چرته وتا سو وی نه پیدا کی او موږ دغه تاریخ استعمالو په غړو کې هم دغه یو په کلندرو کې هم دغه یو په ډیوټیانو کې هم دغه بار شي کې نه دغه نو خپل تاریخ په پیژنې. اولنې کسي بیت المال جوړ کړی دی هغه عمر ابن خطاب رضی الله عنه، او اولنې کسي خلک په یو امام په سره جمع کړی دي د تراویح منځ کې هغه عمر ابن خطاب رضی الله عنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو یو سورج یو کړی پرې خو دی وې دي سنې چې پتا سو لازم شي، نو به خلکو ځان له کوي د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې ځان له بیا عمر ابن خطاب رضی الله عنه ټول را جمع کړو. ابی بن کعب رضی الله عنه او تمیم الداری رضی الله عنه ردوانو ته تاسو به خلکو امامتی کوي او دوی دبا یو لس رکعات موږ کوي، یو لس رکعات نه د سنې بدعت نه کړه. بس کې سمې تاسو پلانې کار بدعت ته بیا خودم بدعت کړي، نه د بدعت نه کړي ځکه چې د عبادت اصل په شریعت کې شتي. رسول الله په زمانه کې د عبادت شي. عمر ابن خطاب رضی الله عنه ډیر کارونه دي چې کړي د خپل خلافت کې جګړه دینه مخ کې نو او زغه تفصیل نظم زغوالم چې په دې نهنی بیان سره د سیرت ختم کو، نو که هر خبري تفصیل لجن بیا دا خبر ډیر وګدش ځکه چې هغه مثالی خلافت قائم کړه د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره. او دې خلافت چې تاریخ یاد ساتي
علي رضی الله عنه پیر چې جمعتون تیر شو ومر علي بن ابي طالب رضی الله عنه على المساجد في رمضان په میاشت کې وفيها القناديل او بای کې ډیوی بلې دا عمر بن خطاب رضی الله عنه ډېر ورکړه نو علي رضی الله عنه نور الله على عمر في قبره كما نور علينا في مساجدنا الله اذا عمرنا قبر دي سرنا کې لکه زموږ د جمعتون جوړنا کړي عمر د هغه انسانو چې د مکه او د مدینه په منځ کې یو ځای جوړ کړو او الته خوراک پروتو الته وبوي نجسوک په مکه مدینه د توراتونو دغه ځکه به د مکه ولا الته خوراک کو مسجد نبوي وران کړو د بیا په دې کې توصيه کړې د عمر بن خطاب رضی الله عنه او دا شنده وړه کانی راوړو او د بری مسجد نبوي کې خوراک کړو عمر بن خطاب رناغه انسان دی چې يهودي د حجاز د علاقینا د مدینې نه د خیبر نه دغه نوښتي او هغه به شام ته تللی نجران ولې دغه نوښتي او هغه کوفه ته تللی او د عمر د خلافت کې هغه دا کاروم کړل چې د مقام ابراهیم په دې ځبانونو د کم ځبانی چې وس دی مخکې دا درې بالکل د کعبه سره خوا کې د عمر بن خطاب رضی الله عنه دې ستره وړه په باقي ځبانی پروت د رئیس خوا کې چې چا په طواف کو نه هغه ته ډیره ګرانه طواف کې برش جوړېدل دي ځنه د مقام ابراهیم چت کو دلته راو عمر بن خطاب رضی خلافت دغه خوې نو بدل کړي کوم خوې چې دغه وو او دغه د خوې مبارک ما مخ کې تفصیل ذکر کړي بیا غیر نه شو دغه عجزي دغه خپل اخلاق دغه سختی د الله سبحانه تعالی دین د پاره همغه شانوا څنګه چې د خلافت نه مخ کې و عبد الله بن عمر رضی الله عنه چې ان عمر بن الخطاب كان اذا احتاج اتى صاحب بيت المال عمر بن الخطاب ران چې وکړه پیسو ته ضرورت شو خلیفہ نو بیت المال ولا بس براغه فاستقرضه دغه به قرض پیسې واغست فربما اعسر نبي ابا د سره د پیسې نیوي او د بیت المال ولا بس تلو بمخه به تویا قرض واپس راک کړه د امیر المؤمنین دی عمر بن الخطاب رضی الله عنه خدای خپل ځان د پاره قرض اخلي د بیت المال او بیا د خلیفہ د حالات دي چې جغوتی بیا قرض واپس غواړي او د سره په غټیم نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه غټ صفت دغه د په خلافت کې چاغه به ګرځېدو د شپې او په یوه مې دوه درې واقعیت او سمخ کې ذکر کړي هغه بیا نه یو واقعیت دا چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه یو ورځ د شپې وته مدینه کې ګرځېدو دا کار باغ کو نو به کور باندې تیر شو چې یو زنانه وا او دې زنانه په تیز اواز سره اشعار وي او اشعار دا وی چې بس په کې عمر رضی الله عنه اوریدو ويتطاول هذا الليل تسري كواكبه وأرقني ألا ضجيع ألاعبه وإذا شپچې دا وګدشوا او دسی مرګره ما سره نشتی چې دا غسر ز وخت تیر کما خون وسره نو فوالله لولا الله تخشى عواقبه لزحزح من هذا السرير جوانبه الله می قسم وکړه الله یې را نوینو د دې کټ د سرور بازوګان بنو خو زیدلې ای مته چې ما بل کس پردیس سره و ما راوسته هغه سره ما زنا کړي نو عمر د چې کله دا شاعر ووري سار له معلوماتو کړه زنان سوق ده راوسته استا خاون یو خو ته لګره جهاد له جنگونو له نبی هغه خپل لور سره مشوره وکړه او دا خبره وکړه چې فكتب الى عماله بالغزو الا يغيب احد اكثر من 4 اشهر اسلور مېشنه وزیات څوک بهر نه پاتې کی د انسان هر طرف ته سوچ صرف د زنانه غا شاعر ووري هغه لپاره یو حکم صادر کو عبد الله بن عمر رضی الله عنهما هذا زوی ما یو پیر د عمر د سره حج کو خپل پلار سره په 13 هجری کې هم په دغه 13 هجری کې عمر بن خطاب رضی الله وفات شوی فانفق في حجه 16 دینارا نشپارس دینار به خپل حج کې لګولو خرچه کړو وی به ماته وی چې یا عبد الله اسرفنا في هذا المال دې مال کې موږ اسراف وکړو دې پیر
د مال کې موږ اسراف وکړو دی په لږ چې الله سبحانه وتعالى نه تپوسو کی. عمر بن خطاب رضان یو پیر کور ته نه وته نو زوی راغی وقد ترجل ولبس ثيابا حسانا او اختیخ کلی مزدار منګز کړي وو پاکي کپڑے چولې فضربه عمر اندالک وو حتى ابكاو تريجه بجلاش حفصه وتوي امير المؤمنين ولي لما ضربته ولد ورأيته قد اعجبته نفسه وما ولد دکی سی تکبر دکی بلا شیزان ته ګوري چې زه امیر المؤمنین زویم فاحببت ان اصغرها له نو ما غوښته چې د ځان کمزور ښکارا کما چې ته اگر کده امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی زوی خدا لویواله او د تکبر د پزله کې نه ساتي. عجیب خبره ده عمر ابن خطاب رضی الله عنه ډېر سخو د همټو ته معلومه ده الله سبحانه وتعالى په دین کې او الله سبحانه وتعالى دین د پاره حدود به قائمول چې چا بس جرم کو دغه بس سزا او په شریعت کې هغه عمر ابن خطاب رضی قائمول خو خپل کور کې دا اعلان کړو چې دا خبره ګور یاد ساتي بهر چې چا څه ګناه وکړه او باغی باندې په شریعت کې حد یې خو به قائمو او کله خبره چې زما په کور کې وکړم ته باندې به حد په پیری قائمو چې زما په کور کې تاسو دند لګي او دا کار کوي زبر مسلمانانو ته چې دا کار باندې کوي او موږ لم دي څه پکار چې د بهر نه زیات غم موږ د خپل کور د خپل بچو د خپل مشرانو د خپل کشرانو چې څومره زمونږ وسی او ته وایو او غو ته دین بیان کو نو ډېر خلک دي چې کور کې دین نه بیانې بار خلکو ته بیانې نو ته شروعات ته کم ځینه کې شروعات به خپل کور نه کې هغه ته دین بیانې هغه ته چې دین بیان کو کوي منل ډېر خدای کوي نه منل نو ستا غاړه چې دا غازادي شو. په اختصار سره به هغه لقي ذکر کو کوم چې عمر بن خطاب رضی الله عنه فتح کړي او ما په تیر شي درس کې دا خبره ذکر کړو چې عمر بن خطاب رضی الله خلافت سو وخت پورې سره پاسه لسکار دغه خلافت سره پاسه لسکار د عمر بن خطاب رضی الله خلافت په 14 هجری کې خلیفہ شه او په 14 هجری کې دمشق د علاقه چې سوریه طرف ته د فتح کړو او پای کې به نور علاقه حمص او د هر علاقه د فتح کولو ګرځان له سیرت ځان له تاریخ ته نو موږ اساغه نو مالو د علاقه چې د فتح کړي نور د علاقه فتح کړي څنګه ده کده هر علاقه موږ بینول شروع کو چې د دې جنگ کړو دومره کسای لګلو نو د سیرت به میشت ختمي نو په دغه کال کې دمشق غټ علاقه چې د مشهور علاقه د فتح کړو په 15 هجری کې عمر بن خطاب رضی الله عنه اردن د علاقه چې د فتح کړو او په 14 هجری کې چې د مدائن د علاقه د چې قبضه کړی و او فتح کړی و په 18 هجری کې عمر بن خطاب رضی الله عنه رسول سم په دې جمعات کې توصیه کړی و د غټ کړو او هم دغه کال لا هغه لوګر راغلی و او قحط راغلی په مدینه باندې چې هغه ته موږ په تیر شوی درس کې په تیر شوی بیان کې اشاره کړی و او هغه ته عام الرماد وی او دغه د لاسه د عمر بن خطاب رضی الله عنه رنگ چې دغه بدل شي موږ باور کې دا خبر کړ چې عمر بن خطاب رنگ چې د سور سپینو خو دغه کال دي سختي چې و دغه نه بعد دغه رنگ بیا غنم رنگ یو د دې کال نه چې دا ول سمه هجری اخرنه وخت نبی عمر بن خطاب رضی الله عنه په عباس رضی الله عنه پس د رسول سم پتر پس دغه غلاسونه ونی چې دي کړو به وی اللهم یا الله انا نتوسل الیک بعم نبیک یا لمنګه د رسول سم د ترته ته وسیله کو چې دیوتا ته دیوستانه دعاګانې وواړي مخکې به موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وینا هغه دعا وغوښته اوس هغه نشته نو موږ دته وایو چې الله نه زموږ لپاره دعا وغواړي ژوندۍ سړی نه دعا وغوښته دا جایز دي خو بدیزي ګور رد دی په هغه خلکو باندې زموږ په ملک کې کوم بریلیان صوفیا یا نور مبتدعين دي هغه د مړي چې د وسیله کوي یعنی اے الله د پیغمبر په واسطه دارا کې د پیغمبر په واسطه مو بخي نو دې ګور عمر ابن خطاب رضی الله عنه په دغه وسیلار په عباس رضی الله عنه په ځکه چې هغه ته پته لري چې د رسول سم وسیله کول د ناروا دي او هغه ته پته چې دا جایز کار نه سره ته باغه به وخت وي خو ته د رسول سم قبر خو کې ولاړ وخت به ویل چې ته الله ته وایي چې باران ور یادي سه ویل چې یا الله باران ور د چا په واسطه
د رسول صلی الله علیه وسلم په واسطه حدیث نه دی ویلي. په اتلسمه هجری کې چې دنه حلوان علاقه او جندیه صابور دغه ټکټ علاقې چې د فتح شوی او په دغه کال باندې طاعون عمواس هم راغله او طاعون عمواس د شام په علاقه باندې راغله چې بای کې بزرګاو خلک مړ شي. کته ستیادی سیرت کې ما دې خبرې ته اشاره کړې و مونږ چې کړه دغه سیرت بیانو د ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه. ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه په دې کې وفات شه په دې طاعون کې وفات شه او د یو دسی وبای بیماری رااله چې بزرګاو خلک چې په دې کې شهیدان شي. نو یو پک ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه چې مشهور صحابي او بل پک مشهور معاذ بن جبل رضی الله عنه او دریم پک یزید ابن ابي سفیان رضی الله عنه. دا نوم دې لپاره ذکر کو چې یو خو هغه یزید د کوم چې د معاویه رضی زوی هغه صحابي نه هغه تابعی دی هغه د ابو سفیان وسیری او دا یزید چې کوم دی نو دا د ابو سفیان زوی د معاویه رضی رور دی. د یزید نوم تسپکته او دا پسپکوالی سره د ول د مسلمان او د سنیانو شان نه دی د شیعاګانو کار دی د روافض. زموږ د یزید نوم سره څه دښمنی زموږ د یزید نوم سره. یزید خو ګوره د صحابي نوم د یزید بن ابي سفیان رضی الله عنه. نه زموږ د خلکو ته د یزید نوم د سی بدخکاره شي او د چا ته بدخکاره کړي شیعاګانو موږ ته بدخکاره کړي. نو خاص کر زموږ د مشران په نږدې وخت پورې او سر دومره خاص علم نه و د بیانونه چې چا بیان مخ لراغه به ووري د شیعاګانو د خبرې به ووري نه تحقیق بچا کوم مولوی صاحب غریب سره تحقیق نه او عوام به سره تحقیق کړي. هغه چې وکور ترغه بس خبرې به بوړو تم بیان کړي یزید یو وخت کې د شغړ ظالم تیر شي او دا چلی کله او دا چلی کله هغه بعینه هغه تاریخ به نقل کو کم چې شیعاګانو بیانو دا غي د لاسه زمونږ خلک کوم متاثر شي. هغه موږ به کوي خپل تاریخ زده کوو زموږ د سنیانو خپل تاریخ دی. د شیعاګانو چې کوم تاریخ دی د 95% هم زه لګوم 95% دروغ دي 95% نه سنشتي نه سرشتي نه خپېشتي د 15% خبرې به کومز کې دا برابر کی. نور غالبا دغه تاریخ چې کوم دی هغه دروغ او د دوکو د منافقت نه ډک دی. ځان منګړت تاریخ جوړ کړ دغه موږ ته بیانې. په شلمه هجری کې چې دنو مصر د علاقه فتح کړې شو چې ډېر غټ علاقه و. په 21مه هجری کې چې اسکندریه علاقه او نهاوند علاقه دا غټ غټ علاقې چې فتح کړې. په 22مه هجری کې آذربایجان د علاقه چې دا ګوره زسری باشه غنوم علم د علاقې نور دغه کال کې اوس نور علاقې هم د ناراضي خدای چې غټ علاقه چې کوم هغه به ذکر کو. په 23مه هجری کې کرمان دی علاقې نوم د سجستان مکران اصبهان د کوم علاقې چې د فروس د ایران دغه طرفونه د علاقې په دغه کال فتح کړي. عمر ابن خطاب رضی الله عنه په اوله کې ویلو چې رجل الجهاد والملاحم هغه د جنگونو د جهادونو سره او ځکه يهود او نصارم د دې خبرې اقرار کوي. په تاریخ کې بعض مورخینو دا خبره لیکلې ده چې کدي سړي الله سبحانه وتعالى لګ نور جون ور کړي نو د ټول دنیا فتح کوله. دغه چې روم ته وګوره فارس ته وګوره دا غړ ملکونه او دا چې دغه فتح کړي. نو د فارس د علاقه چې د کوم ځای کې اوس ایران دی او د خوشه د علاقه د عمر ابن خطاب رضی الله عنه په دوره خلافت کې قبضه کړي شوی د مسلمانانو لاس راغلي. نو یو وجه سره یاد ساتي عمر ابن الخطاب رضی الله عنه سره شیعاګان د ټول نه غټه دښمنی کوي او شیعاګان وایي چې د زمکه په مخ باندې چې زموږ څوک ډیر بدی شي هغه ولید بالله عمر ابن خطاب رضی الله عنه. نه دغه یو وجه ده چې د مجوسو د ملک او د مجوسو غور د کوم بندگی چې باغ کوله د ور چا مړ کړي د عمر ابن خطاب رضی الله عنه مړ کړي د دوی د علاقه غفتح کړي. نه دي له سره دښمنی شتي عمر ابن خطاب رضی الله عنه سره دښمنی ماغه په ځړ کې پرته ده چې ورته زموږ علاقه قبضه کړي د زموږ د ملکونه غستي. دویمه ده چې يهوديانو د عمر ابن خطاب سره نه لګي. يهوديانو د عمر ابن خطاب سره نه لګي. څنګه عمر ابن خطاب رضی الله عنه چې د يهوديان د خیبر نه شړلیو شام طرف ته هغه بغض وسره د يهوديان وسوم دي چې ولې د زمونږ مشران زمونږ بلر نکي چې هغه شړلی
او دا واضح خبره ده چې شیعاګان دا نوکران دي د يهوديانو نو چې دا مشرانو زمونږ سره نه لګي نو د نوکرانو بولي نشي لګي لګي دوه غټ خبرې نن سره یاد ساتي د شیعاګانو دشمنی د عمر ابن خطاب رضی الله عنه سره د غټي دوه وجې دي یو وجه ده چې د غوی د علاقې د فارس د علاقې چې څومره دی خوښه د ټول هغه دغه په دوره خلافت کې فتح کړی شي نه هغه دشمنی سره پسړه کې پرته ده دویمه ده چې يهودو د عمر ابن خطاب سره خاص دشمنی ده چې د زمنګ پلان نکه شړلې نو دوی وایي چې زمنګ شیعاګان وایي چې د يهود زمنګ مشران دي چې زمنګ مشران شړلې زمنګ سره د دې د لاسه سره د دې د لاسه دشمنی ده او سبحان الله دومره په یره کې د شیعاګان خبيثان د عمر ابن خطاب رضی الله عنه د نوم نصر بیری مچ نبوي کې چې کوم دروازه د باب عمر د عمر نه بنوم باندې دروازه په دین دروازه باندې شیعاګان د نزي منځله اگر هغه منځله زینو خاصه روایتونه ته کې د نزي نو په دې دروازه باندې نزي صدقه د نوم نه ایری بره بل بس د نوم لیکلای دا کې ژوندې وي چې د خیسر اولاد به سهال د شیعاګان د صرف او صرف د يهودو نصاراو د راځي کول لپاره لګي نور دوی اس هدف نشته والله سبحانه تعالی دوی چرته به خپل هدف کې کامیاب نه کی او الله سبحانه تعالی وسراغه سو کی چې د حقداري د رښتینی هجری په اخره کې عمر ابن خطاب رضی الله عنه وفات شوه د کله چې د حج نه راغی نه عمر ابن خطاب سعید ابن مسیب رحمه الله وی و عمر ابن خطاب رضی چې کله د مینا نه را واپس شو په اخرنی حج کې د رښتم کار نو کیناستو په یوځی کې او د خپل لاسونه اوچت کړو اسمان طرف ته ودوي چې الله عمر زما زیات شه او طاقت زما کم شه دي او هغه خلک چې زما د خلافت لاندې دی هغه ډیر شي فاقبضني اليك غير مضيع ولا مفرط یا الله په دې حال کې مې خپل طرف ته راوبله چې په ما باندې د چا حق پاتې نه مې د چا حق خورلې او نه مې حق بل چای بالکل مې صفات دی دنیا نه وباس خو ځن یریدل چې وزه کمزور شي وي فمن سلخ ذو الحجه د مېش ختم شي نو حتی قتل تدې شهید کړی شو نو د دیرشتم کال په اخره کې عمر ابن الخطاب ردان شهید کړی شوی کعب الاحبار د یو داسې عالم چې د سره د اهل کتابو او خاص کر د تورات ډیر زیات علم وسره نو عمر انت یو ورځ وی او سره خو کله عمر د بدن ته پوښتنه کول چې دې مسله کې تورات واره کې سره غلي دي کې سره غلي دا سره خو کې ناس وته امیر المؤمنین اجدك في التوراة تقتل شهيدا وي په تورات کې دا خبره شتي چې د سیو پیغمبر برازي دا غنو محمد صلی الله علیه وسلم دا غي مرګره به عمر هغه شهید کی وي هغه ته چې وان لي بالشهاده شهادت به څنګه راشي وانه بجزيره العرب وزغه د جزيره العرب کې ناس جنگونه مونږ له هم چرته وته نه یو ناغه ته دا خبره وکړه دغه شنو روایت کې راځي په صحیح بخاری کې ده چې رسول صلی الله علیه وسلم په احد غر باندې لپاسه ولاړو او د احد د غر چې د بخوزیدو شو کوم چې مدینه کې د مشهور غر دی رسول صلی الله علیه وسلم ته اثبت احد په خپل ځوانه ودرېګه فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان پته باندې پس یو پیغمبر ولاړ دی یو رښتینی انسان د باندې ولاړ دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه او دوه شهیدان د باندې ولاړ دي چې هغه عمر بن خطاب دی او بل عثمان بن عفان رضی الله عنهما د دې ذکر رسول سم گواہی کړی چې دا سړی به شهید کی امام ابن ابي شيبه رحمه الله دا روایت راوړی دی ابو موسی اشعری رنوی چې ما یو ورځ خوب ولیدو په دغه دیرشتم کال په اخره کې ما خوب ولیدو په دې خوب کې ما ډیر لاري ولیدې ډیر لاري دي چې تاریخ ټول لاري بندې دي صرف یو لار کولاو نو یې په غلار باندې روانو چې ځلته ورسېدم نو رسول صلی الله علیه وسلم ولاړو او ابوبکر صدیق رضی الله عنه او عمر بن خطاب رضی الله عنه اشاره کوله دې خراش نیمه چې راپاسره ما وی چې عمر بن خطاب رضی الله عنه دغه وخت پوره دی وی به مې چې زم وې موته ویم چې ما دې خو بیا مې وی چې ما كنت انعى الى عمر نفسه ما
دا نه غوښته چې عمر بن خطاب رضی الله عنه داغه د مرګ خبر ورکړه. وګوره د ټولو خبرو کې اشاره دي طرف ته چې عمر بن خطاب رضی الله عنه شهید کیږي او رسول صلی الله علیه وسلم دا گواہی کړې ده چې په تابانه احد غرته په تعالی پاسه یو دو شهیدان ولاړ. یو روایت کې راځي چې عمر بن خطاب رضی الله عنه امام حاکم دا روایت راوړل. عمر بن خطاب رضی الله عنه په اخري وخت کې خطبه وکړه او په دې خطبه کې دا وی رأيت كأن ديكا نقرني نقرة او نقرتين. وی ما په دې خوب مولد په خوب کې بانګي ولیدو او دې بانګي زد وټونګي یا یو ټونګو والما واني لا اراه الا حضور اجلي او ما دې ذکرې چې زما مرګ نږدې شوی دی خوب نه غدا تعبیر راوېست. عمر بن خطاب رضی الله عنه دا دعا به غوښته اللهم ارزقني شهادة في سبيلك یا الله مال بخبل لار کې شهادت راکې واجعل موتي في بلد رسولك او مرګ را د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خار کې راوړي. نو دی لور وته وی حفصه رضی الله عنها په بلاره ته ما جوی انسان شهادت غواړي او په کوم ځای کې غواړي په مدینه کې غواړي شهادت ته بر خلک میدانونو ته وځي ولر شه میدان جهاد ته شهادت ملي دلته شهادت نه ملوي هغه ته ان الله ياتي بامره ان شاء الله چې وګوري نه هر ځکه انسان له شهادت ورکول شي. هغه د ارمانو چې د رسول صلی الله علیه وسلم په دې کلی کې هغه وفات شي. دغه د شهادت د واقعا دا په اختصار سره ذکر کوم. عمر بن خطاب رضی الله عنه عادتو چې هغه د مدینه ته دنه هغه غلامان نه پرې خودو او هغه مریب نه پرې خودو چې کوم په جهاد کې مسلمانانو ته ملاو شو هغه یا يهودي یا نصراني یا مجوسي وي د مدینه ته دنه نه راولي چې بالغ وو د مدینه دنه نه راولي ځکه چې دوی دلته فساد جوړي او دا هغه خپل فیصله ها وي کې اسلام قبلي راځي خمون سره دی په امن او امان کې موږ سره وسی خو کدی وی چې زبا يهودي او زبا نصراني زو مجوسي او دنه برازمه ندی سینه کی دغه طریقه. نو مغیر ابن شعبه رضی الله عنه دغه سره یو غلام او دغه نوم فیروز ابو لؤلؤه خپل نوم فیروز او مشهور بسو ابو لؤلؤه مجوسی ده. سبحان الله دا خبيث انسان چې دا مردار ابو لؤلؤ المجوسی هم دې چې عمر بن خطاب رضی الله عنه شهید کړي شیعاګانو او ایران والو د په قبر باندې لپاسه یو غټه درگاه جوړه کړې ده په غیر لپاسه یو غټه قوبه جوړه کړې ده او دا قوبه دي ښکاری لکه مسجد اقصی باندې لپاسه تاسو قوبه لیدلې کنه دغه شان قوبه پیدا او دیو ته بخپل جبه کې بابا شجاع الدین وتوي بابا شجاع الدین او دوی وېدا سید المجاهدین د مجاهدینو مشر دی لکه څنګه د مجاهدینو مشر وځي چې دا خلک د عمر بن خطاب نه دمه کړی او د شهیدانو سردار سید الشهدا وځي چې دا شهید کړي شوی دغه کسانو په لاس باندې ناغو ته بابا وې دا صحیح خبره کوي دا دغه بابا خني چې بابا دا شو نو کشران به سي د باز راشي نه خیر تو سختي ډیره زیاته کو لکه هغه خپل وی شجاع الدین زموږ بابا دی دغه فیروز خبيث اسی تاسو دا خبره منئ د دې خلکو سره اتفاق راځي تاسو ها چې وسره عمر بن خطاب رضن شهید کی او بیا یو قوم راشي او دغه سړی ته وی چې د سید الشهدا او د سید المجاهدین دی او د زمونږ مشر دی ځکه چې عمر بن خطاب رضن شهید کړي او دغه د قبر بندگی کوي تاسو په انټرنیټ کې سرچ وکړئ بحث وکړئ نن سبا چې انټرنیټ شوی کې بحث وکولې کې قبر بابا شجاع الدین یولې کې قبر فیروز ابو لؤلؤ المجوسی ته د هر سره وځي چې دوی په قبر کې د نسکی مونږ کېلته سجدي وته لګي دعاګانې هغه غواړي سم اکرام کوي دغه د قبر ولې وځي چې عمر دانی شهید کړي نو څنګه به د قوم سره زموږ اتفاق راشي او څنګه به زموږ لاریوي د بس خلک وي شیعاګان او سنیان د یو دي خو بس هغه طریقې مختلفې څه شي یو دي نو په بنیاد کې اختلاف بنیاد کې زموږ اختلاف ته منګه الله یو ګڼو دی یو نه ګڼي
منګ وای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم در الله حقيقي پیغمبر دی هغه جبرئیل السلام خطا شوی دی کني په اصل کې پیغمبر چې غادر دی منګ وایو صحابه ټول چې انسانانو مسلمانانو جنت ته تلي هغه ولید بالله دا ټول مرتدي او صوبې مسلمان پاتې شي نور تفصیل لازم دا موضوع برنه پاتې شي ولې خلکو سره زموږ اتفاق څنګه راشي چې هغه سره زموږ دوه غټ اختلاف دی دوی سره د اتفاق یو لار ده چې کله دوی زموږ د منهج او زموږ د عقیده د قبول کړه نبی سیدا او چې دای نه قبول کړي نه د قیامت سحر براشي او زموږ د شیعاګانو روافض او خبيثانو سره چرته هم اتفاق د نشرات له نو دی مغیره ابن شعبه رضی الله عنه چې چلو کو چې د عمر بن خطاب رانته خط ولیکو ابو کوفه کې مغیره ابن شعبه د خپل غلام وته یاد کو وعنده جمله صنائع وته امیر المؤمنین ډیر پوه انسان دی او په دنیا کارونه باندې دی پوي حداد نقاش نجار نو دی حداد دی د اوسپنو کارون کوي نقشې او خشیم جوړي د انګری دا کار ټول معلومه ترکانوم دی نو دې تکړه سړی د موږ د فائدہ واخلو زال خدای ته ولیکو چې ته موږ اجازه راکې د موږ مدینه ته نه باسو فاذن له ان يرسله الى المدينه عمر بن خطاب دې سیدنا جستاو ته ضرورت ته اولک دومره تکړه دی یفرید راځي د مدینه ته لپاره اجازه درکو وضرب عليه مغیره بن شعبه رضی په خپل غلام باندې په فیروز باندې ټیکس کې حدود میاشتې 100 درهم چې مال به هر میاشت کې 100 ټیکس راکې 100 درهم ټیکس ورکې دې په عمر بن خطاب رضی الله عنه بصراحه اشتكي اليه شده الخراج راغه ورته وی لکه د پیسې ډېر زیات دي او د ځنی شمور کوله عمر بن خطاب ته ماذا تحسن من العمل تسس کار کې یو شروع کړ دا کوم نه ته شړې دوی دومره کار ته کې خو ځان له پیسې ګټینه کې سلب کې د مالک لور کې ته بدی کې څه خبره ما خراجک بكثير في كنه ما تعمل دا کم ټیکسي ته نه لري دا ستاسو کار مطابق څه ډیر نه لري نو گزاره کوه او د عمر نه پزړه کې دا وا چې زما او مغیره ته به مهم چې تل گزاره کوه ولو خیر انسان کارګور دي چې دته نصیحت وکړو چې زه خیر ته گزاره کوم اوس بل ته لړ شي نه غته به گزارو کینې د په مخ کې د مشربي عزت نه کوي چې او مغیره بن شعبه تاسو ظلم وکاو زیاته کړو زبوته و مې نه د دې صرف دغه خبره وکړه وی چې دا خبره وته وکړه نه فانصرف ساخطا يتذمر چې دا خبره ته کړه وکړه نو ډیر د غصې سره د الک چې دی لا یوسف شپې بعد عمر بن خطاب رضی الله خپل مرګرو سره بهر راوته وګرځیدو وان العبد مر به دغه انسان دا کم چې فیروز نومې دی د مجوسی دی په عمر باندې تیر شو په مخه تیرېدو هغه ته आवाज وکړ وي ما ورېدلی چې ته چې لو اشاء لصنعت رحا تطحن بالريح ما ورېدلی چې تاویلی چې زبدي سي پل جوړ کما چې هغه په سیلې باندې تاوی په سیلې به چورلی ډېر ماهر نو زبدي سي پل جوړ کم دي دانو له دې چې هغه په سیلې تاوی وي ما ورېدلی دا خبر رښتیا ته دي سي فالتفت العبد ساخطا الى عمر عابسا د عمر بن خطاب ته وکړو ډېر په غوسه کې ودوګو د مخې بسره واړو وما عمر رهد د عمر بن خطاب رانسه سمرګریم وتوی لاصنعن لك رحا يتحدث الناس بها ستاسو پر خو وجودي سي پل جوړو مجره خلک به یاد ساتي د عمر بن خطاب رانته دی خبيث مجوسي دا خبر وکړو هغه تی روان شو عمر بن خطاب رضی چې دا خبر اورید به د خپل کسان ته مخ واړو ته وی او عدني العبد انفا نشړګره مال دم کیرا کړه او خیر سره پوښ چې دې خبرې څه مطلب دی به یو سور دي تیرې کړه عمر بن خطاب رضی سحر منزل وروته سحر منزل وروته يوقظ الناس للصلاه داخله به منزل پاسول نو خلک منزل پاسول आवाज کوي به جمعه ته نه وته
واشتمل ابو لؤلؤ على خنجر ذي رأسين نو د ځان سره یو خنجر راوړو دی ابو لؤلؤ مجوسی چې دغه دوه خلی وي دوه سکی وي دوه طرفونو ته کار کو د ځان سره پټ راوړو او صادری په نامه راچولې نو سکی نه پیږي فكمن في زاويه من زوايا المسجد نو د جمعات په یو ګټ کې دی نه سو پټ د شپې راغلی دی په تیر کې رانه وته نو عمر بن خطاب رضی چې کړه د منځ ته ور مخامخ شو د په اولنی صفونو کې ولاړو په اولنی صفونو کې ولاړو د منځ په دې منځ کې د خبيث ملعون مخ ته شو فطعنه 3 طعنات نو درې گزاره وو او درې گزاره شو شپږ گزاره شو درې گزاره وو نو صرف صحابه کرامو چې موږ دا واز اوریدو امیر المؤمنین وی چې قتلني الكلب هغه سپی وجلمو یا غسپی روانی گزارو کو او بدوی کې د خسرو بده اولاد کې او بدی مجوسو کې په يهودو نصاراو کې د ټول چې راځم شي دوی کې دومره جرأت نه و چې با امیر المؤمنین د مخ نه گزار کړي او غدرو شاته به ولاړ سبحان الله په کم ټیم کې چې پاغه باندې دا گزارو شنو بس سیرتونو کې د سراجي چې باغ ټیم کې عمر بن خطاب رضی الله عنه آیت تلاوت کو وکان امر الله قدرا مقدورا الله سبحانه وتعالى وی زما خبره هغه په تقدیر کې چې سړي ما په تقدیر کې لیکلي او په اندازه باندې هغه کار کوي وکان امر الله قدرا مقدورا او دا په تقدیر کې لیکل شي امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې واله شو نو په دې گزارونو کې خطرناک گزار هغه کم چې د نامنه لاندې و ځکه چې هغه ولدا خېټه او د هر څه ول وشلول او د دې د لاسه هغه شهید شوی ټول جمعات ولا راجم شو په دې سړی بسي نو د عمر بن خطاب رنه علاوه یولس کسان نورم والدی په دغه چاړه باندې یولس کسان او چې یو سړی سره خنجری او بیا دوخلو ولینه دغه راټینګول دی آسان کار نه اگر کوم بوز دا سوچ کو چې پلاني وته ولې سنې او پلاني وته ولې سنې خو چې سړی د مرګ پروا پکې نه کوي دغه راټینګول سړي دغه راټینګول ګرانج یولس کسان ول چې باو کوم سو کسان چې دغه مړ شو نو د عراق یو کسو چې هغه په ټیم کې ولاړو دغه سره غټ صادره د صادری په باندې ورواچ یا صادری په ورواچ دی ګډ ورشي چې ګډ ورشو نو به د صحابه کرام ورتلونو دغه خنجر راوغه سو بزن کې مومندو نو ځانې سکو ځانې مردار کو عمر بن خطاب رضی الله عنه خلکو چت کو ویړو عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه مخ ته شو موزي خلکو له پورا کو عمر بن خطاب رضی الله عنه دومره وینه لاړه حتی غشي علی تر دې چې هغه بهوش شو عبد الله بن عباس وی فاحتملت عمر في رهط حتى ادخلته بيته وما عمرنا روچت کو سنور کساره سرمو او غم کوورته ویړو حتی اسفر د دې خرنا ولګیدا نو په دغه ټینګ کې د هوش کې راغوي چې اصل الناس خلکو مشکړه کنه کړه الله اکبر یو سړی شپږ گزاره ولګي او د وینې نه د خېټې نه وینې دي روانه ده چې د هر څه سره کړی وینه ودرېږي نه او چې هغه پاسې دغه سوچ دې سره چې خلکو موږ کړه دي او کنه وی اصل الناس وی موږ ته چې نعم خلکو خو کړه دي چې او موږ لازم کوي لا اسلام لمن ترك الصلاه دا غسړي اسلام نشته چې څوک موږ نه کوي بیا خپل پاسې د خپل موږ چې دغه پوره کو عبد الله ابن عباس وی چې ما ته وی چې توزه فصل من قتل دې چا وجلایما او چاره باندې گزارونه کړي په ما چا گزارونه کړي عبد الله ابن عباس وی زه بهر ته وته خلکو نه تبوسو چې من طعن امير المؤمنين ويطعنه عدو الله ابو لؤلؤ غلام المغيرة بن شعبه المغيرة بن شعبه غلام ابو لؤلؤ هغه چې گزارونه پکړي ویرالما وی ما وته چې ابو لؤلؤ مجوسی چې نو ته پتا باندې گزارونه کړي وی چې الحمدلله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها لله قط الحمدلله چې دې سړی په لاس باندې زه شهید کړی شم چې هغه رب العالمین ته یو سجدم چرته نه لګوري په دې باندې شکر وستو وی په دغه ټینګ کې ماته زماده پلار او عبد الله بن عمر وی زماده پلار ماته وی
چې یو طبيب راولي ارسلوا الى طبيب ينظر الى جرحي هذا یو ډاکټر راولي چې زما دي زخمونو ته وګوري وی فارسلوا الى طبيب من العرب یو عربي طبيب حکیمو هغه بسیبوتو اگر هغه او عمر بن خطاب له اسیر ورکو شربت ورکو دا شربت چې هغه وسکونو مون باغ زیات وروته ټول شربت په کم ځبانی چې راغنه د وینه بيدا نامن لاندې نو چې فدعوت طبيبا اخر من الانصار الانصار قبيلوك يوبل قبيلك يوبل طبيب ډاکټر واغه میرا واستو عبد الله بن عمر وي ثم من بني معاويه د بني معاويه قبيله سره تعلق ناغه ولا پي ورکړو نو دا پي دا قزين وروته بالکل اقشن سپین وروته څنګه جس کړو وی دی ډاکټر د امیر المؤمنین ته وی امیر المؤمنین وصیتک وصیت امیر المؤمنین چې ته وګورئ صدقني اخو بني معاويه سړي رښتیا ویها او کدین علاوه سویل باندې بدرو جنو هغه ته وی چې ته وصیت کوي فبكى عليه القوم حين سمعوا ذلك ټول مرګري په جړا شو په خوښه کې چې څوک نه سو هغه ټول په جړا شو عمر بن خطاب رضی الله عنه لا تبكوا علي من كان باكيا فليخرج فما باندې بجاړي نه جړاګان منه کې څوک جاړي نه بهر ته دیوسی ورته سوی رسول سم دا خبره نه اورېدلې چې پچا پسې دا ویرونه کیږي د جړاګانی پسې کیږي الله سبحانه وتعالى په قبر کې عذاب ورکړي په دغه ټیم کې عبد الله بن عمر رضی الله عنهما هغه ته دوی د خپل زوی ته وی انظر ما علي من الدين تو ګوروي په ما باندې قرض خو له چانشتي کنه څومره قرض دی په باندې حساب کې وی چې کله حساب کړو باغ باندې شپږ اتیا زره قرض وباغ باندې شپږ اتیا زره قرض باغ باندې نو وی کده عمر نن د خاندان د مال پوره شو یو خدا که پوره نشو بیا په بني عادي قبيله ته وای هغه به پوره کی کاغوی پوره نه کول هغه څه دومره مال نه بیا به د قریش نه تاسو کوي که قریش سره دا مالو او دومره مال دا غوي سره نه هغه به تاسو له درک په دغه ټیم کې عمر بن خطاب رضی الله عنه د خپل زوی ته دا ویلارشه او د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها نه اجازه واخله چې زما پلار وی زما پلار يقرأ عليك السلام زما پلار پتا باندې سلام وی او دې څه وته وی چې يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام عمر بن الخطاب پتا باندې سلام چې دې څه وته نه چې امیر المؤمنین پتا باندې سلام چې عمر بن الخطاب پتا باندې سلام چې ويستأذن ان يدفن مع صاحبيه او اجازه غواړي که تاسو اجازه دي چې د خپل دوانو مرګرو سره خاخ کړئ شي وان ردتني وکچرت اغیز واپس کړم نو فردوني الى مقابر المسلمين بجر مسلمانانو کوم مخبرن الته ما خخ عبد الله بن عمر رضی الله عنه مالته ورغه هغه ته خبرو کړ چې عمر بن خطاب رضی الله عنه د اجازه غواړي نه هغه وی دا خو ما د خپل ځان د پر د زې خود د ما د خپل ځان د پر خود چې د خپل پلار سره او د خپل خاون سره به زمازي خو خیر چې امیر المؤمنین اجازه غواړي نزد هغه د پر اجازه ورکوم او هغه ترجیح ورکوم په ځان باندې عائشه رضی الله عنها په دغه ټیم کې د اوچت اخلاق راخکاره کړو او خیر هغه دې به خخ کړی شي عبد الله بن عمر وی رضی الله عنهما وما دخل بلاد اثر غسته بل خپل غیږ کې می خوده وما ته وی چې ضع خدي على الارض زمانه مخ او د سر د بری خور کته کې ځن سره میګ د موت جن بلار ما سوي چې کته کېره چې بری خور کې لک پد شم چې الله رحم رحم راشي والله می وبخ ويل لي وي زمانه پر دې تبعی کچه ته الله سبحانه وتعالى زونه بخلم د عمر نه د پر تبعی وي ک عمر د عمر رب عمر ونه بخي نو هغه چې مجبور ما د خپل بلار د سر چیرې د کته کې خو د په خاورو کې دغه د سر پروتو په دی وختو کې مخاوري او په دی ګیره کې مخاوري لګیدل هغه د وخته د دې لپاره چې الله سبحانه وتعالى په ما باندې رحم وکړي عبد الله بن عباس وی کله چې د خبري رواني نو ما په کې د منځ کې د خبرو کړ چې ابشر یا امیر المؤمنین
امیر المؤمنین ستاسو لپاره خو زیری او زیری دي. اسلمت مع النبي صلی الله علیه وسلم د رسول سره تا ګور اسلام قبول کړي حين كفر الناس خلق باغ ټینګ کې کفر کړي او قاتلت مع النبي صلی الله علیه وسلم حين خذله الناس تا د رسول سره په هغه ټیم کې دغه مرګته کې جنگونه کړي چې کوم ټیم کې خلکو پرې خو او رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی او هو عنك راض او غستانه راځي او ستاسو خلافت چې ته تکمل او شه په دې باندې ټول خلک راځي او عمر ودی چې المغرور من غررتموه ستاسو به خبرو کې څوک پرې خو ستاسو به خبره کې څوک پرې وته دوکه به کوي تاسو په دې خبرو باندې تاسو دوکه کوي والله العظیم وي زما کله زمکه په دې مخ باندې سر زری او کسپین زری او چې سي زم چې دا ټول می قربان کړه خو د قیامت د ورځې دې سخت نه بچ شي دا سخت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه او زما استاد بالکل مو مطمئن الله بخلی دا څنګه چې وي مونږ کلمه ویل او مونږ او دس کو بیا وي زموږ عقیده خو پاکه ده کنور سنشتي او دا امیر المؤمنین رضی الله عنه هغه باندې دا يرشتي بلغه ټیم کې وزوان لیکراغه دا غزوان لیکوم د امیر المؤمنین دغه خبره وکړه چې ګور ستاده لپاره زهره دې ته خپکیږم ان شاء الله رب العالمین بس سړي خپل معاملې کوي بیا د ځوان لیک روان شنو عمر بن خطاب رن چې هغه توکو هغه په ځم پسې را توپ د پنسي د راخ کو دی ناوازي کوی دا الک ما بسی بیا راولې غالک بسی راوستو او توی ځوانه د پنسي بر ساته فانه انقى لثوبك واتقى لربك هدي دراسه بستا کپڑے سپای د کپړو عمر به ډیر او ستاسو رب تقوا په دې کې د نه پرته وچه دغه نیم پړکی پوری د پنسي وچه دي نو ګور عمر بن خطاب رضی الله خبره په کوم وخت کې بیانې سکرات الموت کې ځنکدن پیری نصيحت کول دغه يرشي ویني او موږ خرو غرمټ چاته نصيحت نکو او دویمه دا خبره غټه ده ځکه خو ته په دې وخت کې وایي کنه نه هغه وایي چې دا خبره دومره غټه نه ده پنسي او چتول د گیټونو سره لازم نه دي نو زما ځان لزن کدن دې زب سیمو خیر دې ته بل شو کوی چې دومره غټه خبره خونه دا خبره غټه ده ځکه د ځن کدن په دې سخته کې وایي چې پنسي دې گیټونو بر ساته نو دې ساتین سره فائدې لپاره چې په گیټو باندې د پنسي نو دا رسول صلی الله علیه وسلم ویژنه ما رسول سموي د قیامت پر ورځ به د خپې په جهنم کې نو د نیم پړکی پورې پنسي او چتول دا غوړه طریقه ده ځکه چې رسول سموي ازار المؤمن یا ازره المؤمن الى نصف الساق د مؤمن لنګ پرتوک پېټ چې څه شي مچوله هغه الى نصف الساق نیم پړکی پورې او واجب سړي بتاوني چې دې ګټونه برګو سړي زړه نه برکوم نو دې ګټونه خو بر ساتي نبي دې ګټونه والا ګټو دا ولني سچې دا بر د دین والا د نیم پړکی پوری دته ته اجازه ته چې کمزې پوری چته غوړه د نیم پړکی پوری دي او نور ته د باقی اجازه ته خو په دې ګټو باندې لپاس راوسته د حرام دي او د ګناه کبیره ده د دې د لاس انسان جهنم ته شي او دا ګوره منځره پر خاص نه دي رسول صلی الله علیه وسلم خبره کړې ده بس کسان زموږ راشي به دې منځ د پاره راوچته او چې څنګه موږ ختم کې به دروازې کې بیا کته کې څه خبره شو نه د عام اوقات کې هم د پنسي چې د ګټونه برساتي عمر بن الخطاب رضی الله عنه عمرو بن ميمون وی الله اکبر وی ما عمر بن الخطاب ولید یو سورې مخکې د شهادتنا وی ما ته وی چې کچرت الله جون راکو کنه لا ادعن ارامل العراق لا يحتجن الى رجل بعدي ابدا کچرت الله جون راکو کنه نو په دې عراق کې چې څومره کونډې دي د کوم زنانو چې اوس نه رسي کنه دا ټول به ان شاء الله الله په توفیق سره اچاتم به حاجت نه لري دی له بزتن خاګانې مقرر کم دی له مون کورونه جوړ کو دی له مونږ داو کو دی له مونږ داو کو فما اتت عليه الا رابع حتى وصف سلورم ورځ چې به سلورم ورځ به شهید کړي شو دې خبرې نه سلور ورځې بعد یا درې ورځې بعد امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه شهید کړي شو په دغه ټیم کې دا کسانو امیر المؤمنین خلیفہ بسوکی ویزتا سوته یو سو کسان خیمه داغه کسان دي چې رسول سم وفات کېدو د دوی ناراضیو نبی به دوی چې دا خبره په
خپل منځ کې مشوره وکینو چې په کوم باندې دوی مشوره وشونو په کوم کس مشوره وشي هغه تاسو خلیفہ نو علي رضی الله عنه کو علي بن ابي طالب ودیږي کې شیعاګان کوم ځای کې سره وته چې کوم ځای کې دوی دښمنی ته چې وایي چې علي رضی الله عنه د عمر دښمنی و هغه ځکه نو مانی ویو علي رضی الله عنه دویم عثمان بن عفان دریم الزبير بن العوام او سلورم طلحه رضی الله عنه او پنځم سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه شپږم عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه او دوی وی زمانه زویبت لري ساتي سوق عبد الله بن عمر خپل زوی عبد الله یاد کو بیا غبت لري ساتي دوی راجم شو نو زبیر دا وی زبیر بن عوام وی زما خبره خو علي رضی الله عنه سره شو چې هغه سوي نه یو تی وته سعد رضی الله عنه سعد بن ابي وقاص وی زما خبر عبد الرحمن بن عوف ته چې د سوي دریم تی وته طلحه رضی الله عنه چې زما خبر د عثمان بن عفان سره چې هغه سوي دریم تی وته نو پاتې شو درې پاتې شو یو عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان علي بن ابي طالب رضی الله عنه عبد الرحمن بن عوف چې کله جدا شو دي درونو سره نو انا لا اريد وزيم نه غواړم خبر سود پاتې شو دوه ته پاتې شو بیا دا غینه بعد په مشوره باندې خبر په اخر کې عثمان بن عفان د پاتې شو ټول مسلمانانو دغه سره بیعت کو سره د علي رضی الله عنه دغه سره بیعت کړي په دې کې څه ظلم نه شي بلکې مشوره شوی ده او عمر بن خطاب رضی الله عنه په وخت کې دام ویلو وی کده دوی نه علاوه تاسو چې کله خلیفہ مقرر کو د شپږ کسان چې پلانې به او بیا سو کراتو او تمه ساتلو خبرې کولې فضربوا عنق الاسد بدل وزو ځکه چې دې کې دوه خلکو دروازه پرې د کار ټول ران شو کړه ته ټول دروازه کو ټول ته خپل رای راکاو چې تاسو ټول یو ملک څومره په کروڑو ملیونو خلک ته ټول ته خپل رای راکاو نو څوک به یو څوک بل څوک بلکې دا خبر به چا په مشوره کیږي د پوه خلکو مشوره باندې د علماو او د مشرانو په مشوره باندې د هر چا په مشوره باندې کار نه کی عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه د بوت پور چې نه هغه شهید کړي شه او د 15 یا 16 د ذل حجې و ان د حج نه راغی 15 تاریخ یا 16 په دې باندې عمر ابن خطاب رضی الله شهید کړي شه او د 13 کالو د هجری او عمر چې دغه دریش په تکالو عمر دغه دریش په تکالو اگر کبا سیرتونو والا لګه تبدیلی وکړه وړي او دا خبرم کړو عمر بن خطاب رن کله چې وفات کېدو وان فان حدث به حدث کچته مال شي چلوش یا مطلب کې چې د مړ شو فليصلي لكم صهيب نو صهيب رضان دي درې ورځې یا درې شپې دي منځونه کوي به چې کله تاسو خلیفہ وټاکو نو به چې هغه څوک مخکې کوي دا مرزي ده خو زه تاسو لایم چې صهيب رضان پرې دي چې درې ورځې منځ واغه کوي نو کله چې وفات شو بیا د اتوار په ورځ باندې خخ کړي شوی نو په منځ کې سور دي تیرې شوي جمعرات جمعه او هفته درې ورځې به تیرې شي دا غینه بعد خخ کړي شو په یوم الاحد باندې د اتوار په ورځ او جنازه ولا صهيب رضی الله عنه کړي و هشام بن عروه د خپل پلار د روایت راوړي د عروه نه ډیره جبر روایت ته دغه کې دی ولما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك د عائشه د کور د عائشه د کوټه چې ده د دې د یو دیوال د ولید بن عبد الملك په زمانه کې راولیدل چې کله د دیوال راولید وي فبدت لهم قدم یو خپغه د ښکارا شو ففزعوا داخل کوی رجل خپغه لري چې وظنوا انها قدم النبي صلى الله عليه وسلم او خلکو غالب ګومان دا کو چې د چا خپل د رسول الله سلام ده خدای و ټیم اوس ډیر تیر شوی د رسول سم په منځ کې د خلکو منځ کې پیجنینا انا ابو بکر الصديق او عمر بن خطاب فما وجدوا احدا يعلم ذلك سوق دې سينو چې هغه د صفه خبره کړي او غن نسوق دې چې هغه ته پتا و نو عروه رضی الله عنه غره ناغوت لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقصور د رسول الله خپل ما هي الا قدم عمر رضي الله عنه دا عمر بن خطاب رضی الله خپل اجي سما وخت پوری تاسو پروتو الله سبحانه وتعالى دې کوي چې کم دي خاص بندگانی نه کانی کله نه کله دغه جسمونه په کلونو چې دغه روغ پراته
عائشہ رضی الله عنها مبارک در ازي چې هغه وصیت کو عبد الله ابن زبیر ته او عبد الله ابن زبیر عائشہ رضی الله عنها خوره عبد الله ابن زبیر ته وصیت کو عائشہ رضی الله عنها چې ما بنخه خید دې درې کسانو سره څوک دي رسول صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق او عمر بن خطاب رضی الله ما به د خپل ملګرو سره د رسول سم بیبيان یادول وي ما به د غوي سره بقي کې خخکې د دې کسانو سره ز خپل ځان نشم شمارلې د اوچت خرج د دې کسانو سره ز خپل ځان نشم شمارلې چې ما به دلته خخ دي چې دغه سوي شيګان ویو ګوره هغه په خپل ومنله چې زه خزانه یم ګوره چې یو خبره سره نه لګي او تاویره توي کنه نو ډېر خبري جوړولې شي چې نه مانی دا خدای شرنه دینداری ده اوس مثال کې زدي سيم زه وغټ عالم وینم او زه چنه يم طالب علم نو زدي سي ویم چې په دې پلاني جمعات کې زما بیان او زما درس باندې لګوي ځکه چې دلته پلاني مشر عالم درس کوي او زه دغه مقام ته نرسم چې دغه سره په جمعات کې بیان او زبم درس کوم او درس کوي نه بل براشي موږ تاسو وینو چې دا جاهل نه دا وې کنه چې معلومه لګو دیږي کې دا اشاره نه مطلب ده دی چې دې کسانو په مقابله کې زه هیڅ نه یم د دوی مقام ته زه نه رسم د دوی په مخ کې خپل پاکي نه بیانوم پاکي مطلب څه دی یعنی خپل فضایل نه بیانوم دا صحیح خبره کېږي د رسول صلی الله مقام کوم ځای اشاره نه غته رسي اشاره نه خپل پلار ته رسي نه رسي عمر بن خطاب ته رسي نه رسي دا خبره خدای صحیح ده خو ماته ستوي کنه چې کله دې چا سره دښمنی شو کنه نه داغه هر خبره ته په غلط مراد باندې او په غلط مطلب باندې بدلول شي الله سبحانه وتعالى زمونږ د عقیدو حفاظت وکړي عمر بن خطاب رضی الله عنه کله شهید کړي شو د دې غټ اثر وکړو په مسلمانانو باندې او بس سیرتونو کې دې سرازي وې دې ښکارېده لکه اول پیر چې په مسلمانانو باندې سخت رااله اول پیر به سخت رااله دا سړي خالی پاتې شو هغه انسان مړ شو چې انسانان خو پرې دا هغه به د زناورم ته پوس کو یو په دې پلاني علاقه باندې خلک راځي د عراق نه مکه ته حج راځي عمره راځي دا علاقه صحیح نه ده غرونه به ګډي دي او څه زینه دنګ دي او څه چیت او کاڼي دي او ګټي دي دې څه نه چې د وخانو د اسونو او د خرو د به زخمي شي الله سبحانه وتعالى زموږ ته پوس کینو اړه کو نه غلاري برابر کړي هغه انسان وفات شو چې هغه به د شپې ګرځېدو په تورو تیرو کې او د چا سره به منګیر او چت کړه وب به راوړي د چا سره به بوجي راو چت کړه خوراک بول راوړو د چا سره به ناسو پخلې به ولکو د چا سره به ناسو دغه شکایت به ورېدو د سحر منځنه بعد دغه ټیمو چې کیناستو به غریبانان براتدو خلک براتدو هغه ته خپل حاجتونه بیانول هغه انسان وفات شو چې هغه ټول عمر د رسول صلی الله علیه وسلم د دفاع لپاره قربان کړو هغه انسان وفات شو چې رسول صلی الله علیه وسلم دغه مبارک ویلو وی کې زمانه بعد چې پیغمبر وینو څوک به هغه به عمر بن خطاب رضی الله عنه علی راغه ودریدو وما خلفت احدا احب الي ان القى الله بمثل عمله منك وی عمر بن خطاب تلیه ولا لوی ستانه بعد دي سړی نشي چې دغه سره زدي سي محبت کوم لکه څنګه چې تاسو سره کوم او وايم الله قسم وخړو وای ما زما د یقینو چې الله به ته د خپل مرګرو سره یو ځای کوي او ما بویدا انی كنت كثيرا اسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما بد رسول الله اذا خبر ډیر اوریدا ذهبت انا وابو بكر وعمر ودخلت انا وابو بكر وعمر وخرجت انا وابو بكر وعمر ما بد رسول الله خبر ډیر اوریدل په مخه وی زلالم ابو بکر او عمر را سره زلانه وته ابو بکر او عمر را سره زوته ابو بکر او عمر را سره په جړاش امیر المؤمنین په بجړاش علی رضی الله عنه څنګه شیګان وی چې علی رضی الله سره دښمنی او دغه سره دښمنی ابه شي خپه دغه وی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی کله چې عمر ابن خطاب رضی الله وفات شو کنه نو دغه دیوال چې کوم د فتنو او د خلکو په منځ کې وو هغه دیوال کې سورې پیدا شو فتنې څه شوې کولاو شو نو تفسیرت روالي تاریخ روالي د فتنې دینه بعد شروع کی عثمان بن عفان په دور کې فتنه د خوارجو رسټه شو کنه
فتنه د خوارج له شړ دغه ځینې فتنې شته شي دي چې د اوچت انسان چې دیونو الله سبحانه وتعالى حفاظت کړو د انسانانو فتنې باندې راتلې. عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه اوچت انسان عائشہ رضی الله عنها سوی وی کله چې عمر بن خطاب رنه خخ کړی شو اول دغه قبر دی د رسول صلی الله علیه وسلم بیا د ابوبکر صدیق رنه قبر دی بیا چې چا دی بیا چې د عمر بن خطاب رضی الله عنه وی کله چې د خخ کړی شو د دغه خول نمخ کې زبد خپل کمرې د تلم راتلم دی کوټې ته الذي فيه رسول الله صلی الله علیه وسلم او زمانہ خاون وي پکې وو لوپټه اکثر ما په سر کړي بنو ولي انما هو زوجي وابي د یوم پلار د ابل مسره خاون دي د دې کمرې ته باندې نو تم رانه نو ته لوپټو ما نه په سره ولا ضرورت وته نشتی. فلما دفن عمر نن چې کله خخ کړي شو په دغه ځکه وی په الله د قسم خورم عمر نه غسیرت چې زما مخې ته شي او دغه شکل ما تر مخې ته شي نو یې چې د کمرې د دنه زمونو یو غټ صادر می تو کړي حیا من عمر د عمر د حیا راځي او چې انسان هغه هم خور لاړو د دینه د خبره واضح شو چې که هر څوک ته پاغه باندې به مرګ راځي نو د مرګ د پاره تیارې پکار دي چې عمر بن خطاب راغی په ما باندې ورځ په تابم راځي. یو روایت مرته بیان کوي امام ابن عساکر رحم الله راوړي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی چې زما پلار وی عباس سألت الله حولا بعد ما مات عمر ما دلنا یو کال د سوال غوښتل چې الله ماته په خوب کې عمر نه نوخه زړه مو ته ډیر شي دغه چې هغه چې انسان وفات شي او به انسان دیدن نشي کول نو دی یو کال پورې ما د دعاګانې غوښتي چې الله ماته په خوب کې عمر نه نوخه نو یو کال بعد مولد او غدر خپل تندینه د خولي پاکولې په موتي چې بأبي انت وامي يا امير المؤمنين زمور بلاد پتا قربان امير المؤمنين شي چلې وی چې هذا اوان فرغت وسط حساب کتاب نه جرینا خلاص شو وسط حساب کتاب نه خلاص شو ولولا رحمه ربي لهلكت او کچرت د الله رحم نه او مهرباني نه د خطاب زوی بنن تباشه من سره مطمئن شو ډډې ملګولي خپاره چې نن خو الله بخي نو سوچ د آخرت پکار دی. عمر ابن خطاب رضی الله عنه فانی دنیا نه لاړو دا شان به مونږ هم زوی دی فانی دنیا خو به مونږ هغه کې فرق دی هغه جنتی انسان دی رسول صلی الله علیه وسلم گواہی کړی داغه د جنتی کېدو موت به بدل کې څنګه جواب ورکو زموت به څنګه حساب کتابي الله ته بسو یو سم تیارې کړی سن دې کړی دی خبري سوچ پکار الله سبحانه وتعالى د آخرت سختي مونږ ته آسان کړي او الله سبحانه وتعالى په هغه وخت کې موږ له مرګ راوړي په کوم ټیم کې چې الله سبحانه وتعالى زموږ ناراضي دي چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو او الله سبحانه وتعالى زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره او د صحابه کرامو سره وکي بالله التوفیق وصلی الله علی نبینا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین.